جنسي اړیکه د یوه ادرک سره څو چنده کوي کړئ. ګرانو کتونکو مهرباني وکړئ د ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. په خوا کې د بیل یا ګنټې نښان ووهئ تر څو زموږ هره ګټوره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. جنسي اړیکه څنګه کوي یعنې مضبوطه کیږي؟ تر ټولو اسانه طریقه. ولې هلکان په دې جنسي اړیکه کې ډېر کمزوري وي او نشي کولی تر څو ډېر اړیکه ټینګه کړي؟ د دې لپاره د خلکو ذهنونو کې ډېرې خبرې پیدا کیږي. ولې داسې کمزوری یم؟ ولې مې د جنسي اړیکې وخت کم دی؟ دغه خبرې تر یوه حده سړی ته مغزونه خلاصوي، ډېرې خطرناکو ناروغیو سره مخ کوي. د دې لپاره چې دغه مشکل له منځه یوسئ کولی شئ دغه نسخه وګورئ او استعمال یې کړئ. 10 ګرامه وچ ادرک، 1 ګیلاس شیدې. لومړی شیدې پخې کړئ، بیا له هغې وروسته چې شیدې پخې شي بیا وچ ادرک ور واچوئ او میکس یې کړئ. 2 کاچوغې شات یا ګابین چې څوک ورته اصل وایي هم ور واچوئ، میکس یې کړئ. 10 منټه یې پرېږدئ چې یخې شي. له هغې وروسته بیا هر سهار په نهاره وخورئ. تر 1 میاشتې پورې دغه طریقې ته دوام ورکړئ. بیا به پیدا انشاءالله وګورئ چې ستاسو بدن کې څه تغیرات رامنځته کیږي. انشاءالله دعاګانې به کوئ. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. د ویډیو کتلو څخه مننه.